نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. صدق الله العظيم. زما قابل عزت مسلمانان رونو، یقینا الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته ډېر ښایسته دین نصیب کړی دی. په دې کې الله سبحانه وتعالی په موږ او تاسو باندې ډېر رحمتونه او برکتونه در نازل کړي دي. او په دې رحمتونو کې یوه میاشت د رمضان مبارک نه میاشت ده. یقینا د رمضان مبارک میاشت ډېر د رحمتونو برکتونو او د مغفرت میاشت ده. دا میاشت د غمخوارۍ او د صبر میاشت ده. په دې میاشت کې الله سبحانه وتعالی مسلمان ته د جهنم نه د نجات موندلو موقع ورکوي. او په دې میاشت کې الله سبحانه وتعالی د جنت تمامې دروازې الله سبحانه وتعالی هغه کولاوي د خپلو بندګانو دپاره، او د جهنم چې څومره دروازې دي الله سبحانه وتعالی بندوي، او څومره سرکشه شیطانان چې دي هغه الله سبحانه وتعالی په دې میاشت کې چې کوم دی هغه بندوي. او په دې میاشت کې د رجوع نیولو سره مسلمانانو ته د الله سبحانه وتعالی قرب حاصلېږي. دا چې یو بنده روژه ونیسي، خپل نفس کنټرول کړي، د خواهشاتو نه ځان وساتي، نو په دې سره بنده ته د الله سبحانه وتعالی قرب حاصلېږي. انسان خپل ځان هغه الله سبحانه وتعالی ته نږدې کوي. او په دې میاشت کې چې کوم دی خواهشات کمزور کېږي، د ګناهونو د مسلمان نفرت پیدا کېږي، په عبادت کولو کې ورته لذت حاصلېږي، په مسکینانو باندې رحم پیدا کېږي، او په خوراک نه کولو سره انسان د ملائکو سره مشابه ګرځي. الله سبحانه وتعالی داسې یو قدرمند میاشت موږ تاسو له راکړله، ځکه دې میاشت ته شهر الله یعنی د الله تعالی میاشت وایي. د کوم شي نسبت چې الله سبحانه وتعالی ته عزتمند وشي د هغه ډېر لوړ مقام او مرتبه ده. نو یقینا دا میاشت چې کوم د مسلمان دپاره یو ډېر لوی نعمت دی، ځکه الله سبحانه وتعالی په دې میاشت کې خپل خصوصي رحمتونه، خپل خصوصي برکتونه، خپل خصوصي نورانیت چې کوم دی هغه الله سبحانه وتعالی په دې میاشت کې په خپلو بندګانو باندې نازلوي. اوس رمضان مبارک ته دا رمضان ولې وایي؟ نو رمضان په عربۍ ژبه کې دې میاشت ته رمضان وایي، ځکه رمضان چې کوم دی د رمز نه مشتق دی. او رمز ډېرې معنی لري، خو یو معنی چې کوم دی هغه سوځول دي. یعنی په دې میاشت کې د مسلمان ګناهونو سوځي او ختمیږي. کله چې دا مسلمان د دې میاشتې روژې ونیسي او د دې میاشتې احترام وکړي، نو الله سبحانه وتعالی د دې خپلو بندګانو دا ګناهونه چې کوم دی دا رجوي او دا ختموي. داسې قدرمنده میاشت ده. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي: وایي سید الشهور شهر رمضان و سید الایام الجمعه، چې د ټولو میاشتو سرداره میاشت هغه د رمضان مبارک میاشت. د دې باقي 11 میاشتو سرداره میاشت چې کوم ده هغه رمضان مبارک دی، او د ټولو ورځو سرداره ورځ چې کومه ده هغه د جمعې ورځ ده. نو یقینا رمضان مبارک دا ډېره عظیمه میاشت ده، ځکه نبي علیه الصلاة والسلام صحابو ته خطبه ورکړه. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي: وی خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر. نبی علیه الصلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه وایي چې موږ ته شعبان په آخرنۍ ورځ باندې دا خطبه راکړه چې ای خلقو، په تاسو باندې یو عظیمه میاشت سوری کړی دی، یعنی د رمضان مبارک میاشت باندې راتلونکې ده، چې دا ډېره برکتناکه میاشت ده. په دې میاشت کې یوه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې میاشت کې یوه شپه ده چې لیلة القدر ورته وایي، چې د زرو میاشتو نه الله سبحانه وتعالی ته هغه د زرو میاشتو نه بهتره ده. او الله تعالی د دې میاشتې روژې هغه په مسلمان فرض کړي دي، او د دې قیام یعنی تراویح یې د مسلمان لپاره د ثواب یو څیز ګرځولی دی. او د دې نفلي لمونځ چې کوم دی الله سبحانه وتعالی په فرضو باندې بدلی عزتمند. او من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيها سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. څوک چې د رمضان په دې میاشت کې د الله تعالی د رضا او قرب حاصلولو لپاره نفلي عبادت وکړي، مسلمانان راوړي. څوک چې نفلي عبادت په دې میاشت کې وکړي، روایتو کې راځي چې د هغه کس په شان کې کېدای شي دا په عامو ورځو کې فرض لمونځ وکړي. یو مسلمان په عامو ورځو کې فرض لمونځ چې ادا کړي، والله سبحانه وتعالی علی څومره اجر ورکوي، دغسې په رمضان مبارک کې چې یو مسلمان نفلي عبادت الله سبحانه وتعالی د رضا لپاره وکړي، د هغه نفلي عبادت بدله ولا الله سبحانه وتعالی د فرض ورکوي. که یو کس داسې وي چې هغه فرض ادا کړي د الله سبحانه وتعالی د رضا لپاره، نو دا داسې دي لکه دې کس چې په غیر رمضان کې او یا فرض ادا کوي، دومره عظیم اجر چې کوم دی الله پاک په دې میاشت کې ورکوي. او
دومره لوی اجرونه الله سبحانه وتعالی د خپلو بندګانو لپاره پیدا کړي دي. دا د صبر میاشت ده، ځکه روجهدار په خوراک او څښاک او نفسي خواهشاتو نه ځان منع کوي او د صبر بدله چې کوم ده الله سبحانه وتعالی جنت ورکوي. او دا همدارنګې دا د غمخوارۍ میاشت ده. نو په دې میاشت کې د فقیرانو سره احسان کوي. دا داسې میاشت چې په دې کې د مؤمن زیاتیږي. څه مطلب؟ من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه. څوک چې په دې میاشت کې د الله تعالی د رضا لپاره په یو روجهدار باندې روژه ماتې وکړي، دا به د د ګناهونو او د مغفرت ذریعه شي، د جهنم نه د ازادېدو ذریعه به شي د لپاره. صحابه ورته یا رسول الله موږ خو دومره طاقت نه لرو چې موږ په یو روجهدار باندې په مړه خېټه خوراک وکړو، هغه موړ کړو، ځکه چې موږ خو ځان غریبانان فقیران مسکینان یو. نبي علیه السلام ورته وفرمیل دا ضروري خبره نه ده چې تاسو راولګئ یو کس په مړه ګېډه باندې موړ کوي. دا په یو کجوره باندې، په یو ګیلاس ګوټ اوبو باندې، لسی باندې، په شودو باندې الله سبحانه وتعالی مسلمان ته دا اجر هم ورکوي چې هغه روجهدار څومره اجر شوی دومره اجر به د دې انسان هم وي، د دې مسلمان به هم وي، او د دې روجهدار په اجر کې به چې کوم دی الله سبحانه وتعالی هېڅ قسمه کمی نه راولي. نو دا چې کوم دی یقینا ډېره د عزت او ډېره د برکت میاشت عزتمند. په دې کې د خپلو مسلمانانو سره چې کوم دی ډېر مدد وکړو، غریبانان ته چې کوم دی توجه ورکړو، او د غریبانانو مسلمانانو چې کوم دی د هغې ډېر قدر وکړو. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي هو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار. داسې میاشت چې ابتدایي حصه د مسلمانانو لپاره الله سبحانه وتعالی رحمت ګرځولی، منځنۍ حصه یې مغفرت دی او اخرنۍ حصه یې د جهنم نه د نجات ذریعه ګرځولی. عزت دا یقینا ډیره برکتي میاشت ده، ځکه د بخاري شریف کې حدیث دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جهنم وسللت الشیاطین. چې کله د رمضان میاشت داخله شي د جنت دروازې کولاو کړه شي او د جهنم دروازې بندې کړی شي او شیطانان دا په زنځیرونو کې وتړلی شي. او بل حدیث شریف کې راځي، ترمذي شریف حدیث دی، اذا كان اول ليلة من شهر رمضان سبدت الشیاطین. چې کله د رمضان مبارک اولنۍ شپه شي دا شیطانان او سرکشه جنات چې کوم دا وتړلی شي او د جهنم دروازې دا بندې کړی شي، او د دې دا دروازې چې کوم دی په دې کې یوه دروازه بیا نه کولاویږي، او د جنت دروازې الله سبحانه وتعالی کولاو کړي، په دې کې یوه دروازه بیا نه بندېږي. بیا حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وینادي منادیا، او یو اواز کوونکی اواز وکړي یا باغی الخیر اقبل، ای د خیر طلبګاره، ای د خیر طلبګاره، ای الله طرف ته متوجه شه، ای د خیر طلبګاره راوړاندې شه الله سبحانه وتعالی ته متوجه شه، او ای د بدۍ طلبګاره یا باغی الشر اقصر، ای د بدۍ اراده کوونکیا نورې بدیانې پرېږده، د دې نه منې شه، د دې نه ځان لرې وساته. دا یقینا ډېره د برکتونو او د نورانیت میاشته چې بنده به دې کې چې کوم دی د الله سبحانه وتعالی ښه عبادت وکړي، ځکه چې د بخاري شریف د حدیث تیر شو چې فتحت ابواب الجنت، چې د جنت دروازې چې کوم دی کولاو شي، کنایه د دې نه ده چې انسان له الله سبحانه وتعالی د نیک عملونو توفیق ورکړي، هغه عملونه چې د انسان په الله سبحانه وتعالی جنت ته داخلي. بل حدیث کې راځي فتحت ابواب السماء، د اسمان دروازې کولاو شي، سمعنا چې الله سبحانه وتعالی په دې خپلو بندګانو باندې رحمتونه او برکتونه نازلوي. وغلقت ابواب جهنم، او الله سبحانه وتعالی د جهنم د دروازې بندې کړي، او د جهنم دروازې ټولې بندې کړی شي. څه مطلب؟ دا مطلب چې انسان د ګناهونو نه محفوظ شي، د هغه اعمالو نه محفوظ شي چې مسلمان د هغې په وجه باندې جهنم ته داخلېږي، د هغه اعمالو نه الله سبحانه وتعالی د خپل بندګان محفوظه وساتي. وسللت الشیاطین، او شیطانان په زنځیرونو کې وتړلی شي. دا معنا چې د شیطانان نه الله سبحانه وتعالی هغه طاقت او قوت والی په کم طاقت او قوت سره چې دا مسلمانانو ته په زړه کې وسوسې وراچي او هغه ګناهونو طرف ته بوځي، نو الله سبحانه وتعالی دغه طاقت چې کوم دی دا د دیو نه واخلي، او دا د دې طاقت نه چې کوم دی دیو منع کړي، دا بیا مسلمان ته وسوسې نشي وراشي. نو د عزتمندو یقینا ډېره د عزت میاشت ده او ډېره د برکتونو میاشت ده، په دې کې چې کوم دی ښه نیک عملونه وکړو چې زما او ستا د جنت ته د داخلېدو ذریعه جوړه شي، د جهنم نه زما او ستا لپاره د نجات لاره جوړه شي. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسې له د نیک عملونو توفیق په دې میاشت کې را نصیب کړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ستاسو نه راضي شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته یا رحمن الرحیم.